یو بل مهمه بحث دوستانو د نارینه او د ښځینه ترمنځ د توپیر او فرق هغه د خبرو اترو مسله ده. نارینه او ښځینه د خبرو اترو په برخه کې هم فرق کوي. یعنې کله چې خبرې اترې کوي، مکالمې کوي او غواړي اړیکه جوړه کړي، ټینګه کړي، په دې برخه کې هم په دې اړخ هم فرق سره کوي. که څه هم د نارینه او د ښځینه د خبرو اترو بحث یو کلتوري بحث ده، یعنی د هرې ټولنې تر بلې ټولنې توپیر کوي. اما په څنګ کې سره له دې چې کلتورونه او ټولنې فرق کوي، بیا هم یو عمومي بدلون او توپیر د نارینه او د ښځینه ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې سته او غواړم یو لنډ غوندې بحث پرې وکړو. ښځو کې د خبرو ساحه د کیڼې او د ښی او چپي اړخ مغز ترمنځ ده. یعنی دقیقا په دې برخه کې په اصطلاح د دغې نیمې او د دغې نیمې مغز په منځ کې دغه برخه کې د ښځو د خبرو ساحه ده او ډیره ساحه ده، لویه ساحه د خبرو لپاره د ښځو د خبرو لپاره ځانګړې شوې. یعنې ښځې له مغزي اړخه، د اعصابو له اړخه، د مغز د جوړښت له اړخه د ښځو د خبرو ساحه د ښي او چپي مغز په منځ کې ده او لویه برخه ده. د ښځو د مغز ساحه نظر نارینه ته ډیره ده او دواړه اړخه، یعنی ښي او چپي خواوې دواړه راخلي. نارینه د مغز چپ اړخ ته او ډیر کوچنۍ برخه یې خبرو ته ځانګړې شوې ده او له مغه نه د خبرو لپاره استفاده کوي. نارینه په 4 تر 5 کلنۍ پورې خبرې کوي. نجونې او ښځینه معمولا په 3 کلنۍ کې پوره خبرې کوي، روانې خبرې کوي. معمولا په نجونو کې دغه د ژبې بندښت یا لکنت کم ده او په نارینه‌و کې 2 برابره ده. دا علت هم همدغه د تکلمي توپیر او د تکلمي یا د ژبو د ودې په برخه کې ده. معمولا د ښځې او د نارینه ژبه او وده ډیر فرق کوي. د هلکانو د ژبې بندښت ډیر کم ده. ښځه هر څه ښه اوري، هر څه. معنا دا چې که په صنف کې درس ورکوي د هر شاګرد خبره تقریبا اوري. که په پخلنځي کې ډوډۍ پخلی کوي، ټلیفون کې هم خبرې کوي، پخلی هم کوي او خپل بچي ته متوجه ده چې په هغه بله خونه کې چیرته ده، څنګه ده، څه رقم ده. او په عین حال کې پخلی هم کوي، یعنی 2-3 کاله همزمانه کولی شي او 3-4 شیان اورېدلی هم شي. نارینه برعکس، که په پخلي کې صرف پخلي کې پخلي ساحه اوري، که هلته د ماشوم سره د ماشوم ساحه اوري، او که پخلی کوي تنها پخلی کولی شي وی کي غوږ ته هغه نشي کولی، ډېر پام نشي کولی، یعنی یو کار کولی شي نارینه. او نارینه معمولا د سترګو له لارې اړیکه جوړوي او ټینګوي. یعنی هغه شیبه چې نارینه سترګې بلې خواته وي، د هغه شیبه تاسو سره په تماس کې یا په اړیکه کې نه ده. یعنی د خبرو اترو په برخه کې، د مکالماتو په برخه کې، د انټرویو په برخه کې، د داسې نورو مسایلو کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ دا لوی توپیرونه دي. ښځې څو ځایه اورېدلی شي، یعنی څو ځایه منظم، مثلا ټلویزیون اورېدی شي، راډیو اورېدی شي، دلته د بچیانو غږ هم اورېدلی شي، د خاوند سره هم اړیکه یا نورې خبرې په اورېدلی شي. دلته درس اوري، هلته درس کې هم ښه متوجه ده، خو هلته د 2 نجونو تبصره یا غیبت هم اوري. ښځینه په خبرو او ژبو اړیکې جوړوي. یعنی تر ټولو لوی وسایل چې د ښځې لپاره په اړیکه کې د دې په لاس کې دي هغه خبرې دي او مکالمه ده. دا ډېر لوی کمال دی چې ښځینه معمولا په اړیکو کې لري. نارینه په بدن اړیکه جوړوي، په اندام، په سکس، په لاس، په دې ورته نورو مسایلو. که څه هم دغه د باډي لنګویج مسله چې ده مثلا اوس زه یو باډي لنګویج کوم، دا په ښځو کې ډېر پیاوړی ده، ډېر پیاوړی ده. یعنې هره کلمه او جمله ښځه ډېر ښه کولی شي مدیریت کړي، چې مثلا څه وخت وچپېلی، څه رقم کړي، څه وخت حرکت وکړي. مثلا کله چې یو شی وایي چې ګرد شی ده، مثلا مربع ده، جګ ده، دا شی چې کله توضیح کوي درته مستقیم، مثلا لکه هغه یو کس په څه وخت کې ویلی چې چارچوب،
هغه داسې یو شی معمولا درته توضیح کوي تشریح کوي اما نارینه کېدای شي دا شی ډېر هغه نشي کولی ډېر یعنې مدیریت نشي کړی دا یو فرق دی د ښځې او د نارینه ترمنځ نارینه ته خبرې د معلوماتو ارزښت لري خبرې کوو ښه ووایه څه خبرې دي اما ښځې دا نه وایي خبرې سته که نسته اوس مهمه نه ده چې اوس ما زه ته کوم معلومات درکړمه راځه چې خبرې کوو بس خبرې به کوو به یې مخته به ځو مهمه نه ده چې اوس زه تا ته حتمي د سیاست خبرې وکړم یا بل نوره خبرې وکړم ما ته یو مراجع وایي یو آنلاین مراجع ما ته وایي چې ما لومړی نامزاد په دې خاطر لومړۍ نامزدي مې ځکه فسخه کړله او په اصطلاح رخصت مې که کس چې هغه به همیشه چې ما سره کېناسته ما ته به ویل چې ښه د سیاست په اړه څه غورې دي کوم کاندید به یې ویسي کوم کاندید به یې وینیسي وما ورته ویل چې سړی ما او تا یې په کاندید څه راځه نورې خبرې وکړو ته زه څه کوم چې پلانی ښه کاندید ده که بستانکۍ ښه کاندید ده پلانی ښه سړی ده که بستانکۍ ښه دا شیان ماته مهمه نه دي نورې خبرې وکړه د ښځینهو د بدن ژبه پراخه ده ډېره پراخه ده د نارینهو محدوده ده د نارینهو د نارینهو خبرې دي د نارینهو خبرې دي د ښځینهو خبرې د هغوی احساسات دي کله یعنې چې نارینه خبرې کوي خو کله چې ښځه خبرې کوي یعنې چې احساسات ښیي احساسات روان دي دلته خبرې نه دي روانې اوس دغه توپیر چې په خبرو اترو کې نارینه او ښځینه لري دغه توپیر باید نارینه او ښځینه دواړه درک کړي او په حساسیت ځان پوه کړي او په توپیر ځان پوه کړي زما باور دا ده چې که دغه توپیر درک کړل سي په دغه توپیر موږ سر خلاص کړو موږ کولی سو چې په ډېر راحتۍ په ډېر آرامۍ په ډېره خوشحالۍ یو بل درک کړو یو بل وپېژنو یو بل باندې پوه سو او خپل ژوند او چاره نورمال مخ ته